له 1856 کال د مخه شاهجهان آباد. کله چې شاهجهان پاچا په 1439 کې د یو نوي ښار بنسټونه ایښودل، د مغولو امپراتوري په خپل اوج کې وه. سلطنتي خزانې تر خولې ډکې وې او په خارج یا داخل کې داسې څه لویه خطره نه وه چې حکومت دې ورته اندېښمن وي. د مغولو دربار چې تر ګردو لایق کسان راغونډ کړي وو، کلچر یې په مهارت او نزاکت کې تر نورو بر و. موږ دا ټولې ځانګړنې د شاهجهان د عصر په معمارۍ کې له ورایه وینو. د اکبر د زمانې د ودانیو جلال او عظمت خپل ځای د دې زمانې د ودانیو ښکلا، نزاکت او ظرافت ته ورکړ، او دا د کلچر د بلوغ یوه نښه وه. شاهجهان پاچا د داسې ښار د جوړولو په فکر کې و چې د مغولو د امپراتورۍ د قوت او ښکلا دواړو نمایندګي وکړي، او د دې سترواکۍ له غوړېدلي کلتور او د دې کلتور له آدابو او دودونو سره سمون وخوري. نوی ښار شاهجهان آباد ونومول شو. د سلطنتي کورنۍ د استوګنې لپاره په شاهجهان آباد کې لال قلعه سره کلا جوړه شوه، چې په رسمي اسنادو کې نوم قلعه مبارک و. په سره کلا کې د امپراتور مخې ته هم د عوامو او هم د خواصو د حاضرېدو لپاره ځایونه ودان شول. دلته د عوامو د شرفیابۍ لپاره څو هالونه وو. د سلاکارو لپاره بیل هال جوړ شوی، جاروکا درشن د عامو هزارو لپاره کړکۍ، نفارخانه د موسیقۍ خونه، برجونه، موتی مسجد، د ملغلرو جومات او د حرم لپاره کوټې د کلا مهم ځایونه دي. سره کلا یا لال قلعه چې د شاهي ځواک او اقتدار سمبول و، د دیوالونو په منځ کې ژوند یې له خلکو پټ و. خلک ډیر نه پوهېدل چې دلته څه کیږي. دوی چې د کلا له منځه نه خبرېدل، نو د سلطنتي کورنۍ په باره کې آوازو ته مخه کړه. ځینو اروپایي سیلانیانو ته د آوازې رښتیانۍ تاریخي پیښې ښکاره شوې او په خپلو سفرنامو کې په دې نیت راواخیستې چې لوستونکو ته په زړه پورې رسوا کوونکي مطالب برابر کړي. د جامع جومات عظیم الشانه ودانۍ چې له کلا د باندې ولاړه وه، دین ته د وفادارۍ او د زهد و دیندارۍ څرګنده نښه وه. راوروسته بیا مختلفو مغولو امراو او شاهزادګانو د خپلې تقوا د یادګار په توګه جوماتونه ودان کړل، لکه فتح پوري جومات، اکبر آبادي جومات، اورنګ آبادي جومات او سنهري مسجد. سربیره پر دې په بیلو بیلو بازارونو او ځایونو کې د خلکو د جماعت د لمانځه د اسانتیا لپاره جوماتونه جوړ شول. په منځنیو پیړیو کې بازار یوازې د سودا اخیستلو ځای نه و، بلکې د تفریح ځای هم. په شاهجهان آباد کې فیض بازار، اردو بازار، خانم بازار او خاص بازار مشهور بازارونه وو. په دې ښار کې د ځینو خاصو مالونو لکه د جواهرو، بوټانو او یا مثلا د بنګړیو لپاره هم خاصې راستې وې. په ټولو کې ښکلی بازار چاندني چوک و. هغوی چې چاندني چوک یې د برم او پرتم په زمانه کې لیدلی، ډېر یې ستایلی. د چاندني چوک په زړه کې یو جنتي نهر بهېده. د دغه بازار دواړو غاړو ته ونې قطار ولاړې وې چې چاپېریال یې سوړ او پرسکونه ساته. سر سید په خپل کتاب آثار سنادید کې لیکي چې د چاندني چوک د ښکلا له بیانه ژبه یې عاجزه ده. مازدیګر و ماښام به اشراف او شهزادګان دغه بازار ته راتلل چې وګرځي او تفریح وکړي. د وخت په تیریدو سره شاهجهان آباد بشپړ او نفوس یې زیات شو. د دې ښار واټونه، کوڅې او محلي د خپلې خاصې جاذبې په وجه مشهور شول. هنرمنو، سازندهو، شاعرانو، خطاطانو، نڅاګرو، نکلچیانو، صنعتګرو، دوی ټولو شاهجهان آباد ته د نوي ژوند او نوي کلچر ورکړ. ډیره موده نه وه تیره چې شاهجهان آباد د کلچر او ادب مرکز شو. په رسمیاتو کې شاهجهان آباد پاتې شو، خو عامو خلکو ډیلی باله. کله چې د مغولو امپراتوري زوال وموند، نو خارجي یرغلګرو لکه نادر شاه افشار په ډیلي باندې حملې وکړې چې د مغولو راټول کړي ثروتونه وتروړي. دوی په دې حملو کې وینې وبهولې او پیسې یې یوړې. خو دغو حملو د ډیلي اوسیدونکي نه یوازې له پښو ونغورځول، بلکې پیاوړې روحیه او قوي جذبه یې د ښار د ماضي مخ په زوال جلال بیا راژوندی کړ. دې ښار د مرهټه او استیلا هم ولیده.
مرهټه په ښار باندې له غلبې او حکومت کولو سره سره د لال کلي د څښتن درناوی کو. کله چې په 1803 کال کې د لرډ لیک ډیلی ونیو نو امپراتور د شرقي هند کمپنۍ په ګوډاګۍ بدل شو. امپراتور سیاسي واک او اقتدار له لاسه ورکړ او په مالی لحاظ کمپنۍ ته محتاج شو. دغه نوی حالت د سری کلا په اړه د خلکو په نظر کې تغییر راوست. نور نو سره کلا د سیاسي واک سمبول او علامه نه بلکې د کلتوري فعالیتونو مرکز او منځنۍ شو. د ښار د اوسیدونکو لپاره کلا د ماضي میراث پخوانی مینه او زړه خزانه وه. سترواکۍ د سیاسي تحولاتو په وجه زوال کړی خو کلچر یې له ټولو رنګونو او جلوو سره ژوندی پاتې و. دغه کلچر د خپل غنا او ځلا په برکت د سیاسي بایلات خلا ډکوله. بهادر شاه ظفر هم د مالی امکاناتو لږوالي سره سره چې د شرقي هند کمپنۍ ورکول د دربار آداب او تشریفات وساتل. درباریان مکلف وو د ټولو هغو دودونو او آدابو خیال وساتي چې د اکبر باچا په زمانه کې پیل شوي وو. امپراتور ته هم په کار وه چې خپل وظایف په منظم ډول اجرا کړي. د باید د خپلې فوقالعاده لوی کورنۍ د غړیو خرچ ورکړی وای چې شمیر یې له یوه اټکل سره سم 3000 کسانو ته رسیده. البته د امپراتورۍ د زوال په ورځو کې به د شاهي کورنیو غړي مجبورېدل چې په بېوزلۍ کې واوسي، ځکه د دوی خرڅ په شاهي خزانې په منظم ډول نشو ورکولی. له بلې خوا د سلطنت د کورنۍ کسانو اجازه نه لرله چې له کلا د باندې ژوند وکړي، نو دوی به خپل وخت په بېفایدې تفریحي چارو او شوقي کارونو تیراوه. د سیاسي واک له لاسه ورکولو وروسته د امپراتور ډیر وخت په مختلفو فستیوالونو لکه نوروز، دیوالی، هولی، محرم، اخترونو، دسیره او د ګلونو په خورا محبوب جشن تیریده. د داستان غدر د لیکوال ظهیر دهلوي په قول د داسې جشنونه بیا په ټول ژوند کې ونه لیدل. د سری کلا ژبه د اهل ادب لپاره د معیار ژبه شوه. په کلا کې به همیشه مشاعرې کېدلې. په دغو مشاعرو کې به غالب، مومن او ذوق هم ناسو. له کلا د باندې هم کلتوري فعالیتونه روانو. لوړې او غورې طبقې به په دغو فعالیتونو کې د ګډون لپاره په کافي اندازه امکانات لرل. د ښار د کلتوري ژوند متحرک و. ښار حتی د سیاسي زوال په ورځو کې لوی شاعران، قصه ویونکي، خطاطان، طبیبان، نڅاګر او سازیان وزیږول. ډیلی د براعظمګي د نورو ښارونو لپاره یو ماډل او اعلی مثال. په هغه وختونو کې دا د فخر خبره وه چې څوک ځان د ډیلی ښار وبولي. ژوند په کراره روانو. وروسته بیا یوه حادثه پیښه شوه. داسې حادثه چې د ښار هیڅ اوسیدونکي یې توقع نه لرله، خو ورسره د هندوستان تاریخ لوری هم بدل شو. په وروستیو کرښو کې لیکوال له سرې کلا څخه د مغولو د وروستي پاچا بهادر شاه ظفر ایستلو او د برېټانیا د امپراتورۍ د یوې برخې په توګه د هند اعلانولو ته اشاره کوي.